نن باسط علي باسط صاحب موږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی هغه نه به تاسو صوفیا کلام واورئ تاسو به خوښ شي نو په دې پروګرام کې باسط علي باسط صاحب ته زه بلنه ورکوم او هرکلی ورته وایم باسط علي باسط صاحب ډېره مننه زموږ پروګرام ته په خیر راغلې ته به مینوالو ته څه ډالۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم لومبې خو اسرار فطرت صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې دوباره مو ماله د وینا کولو موقع راکړه د دې طارق شاه صاحب په فرمایش در سره یو صوفیانه کلام شریک کوم د کلام کې دی وایي چې بعضو ته دا لاره اوږده ښکاري بعضو ته دا لاره اوږده ښکاري ما ته د دې ځای نه کعبه ښکاري بعضو ته دا لاره اوږده ښکاري ما ته د دې ځای نه کعبه ښکاري وینمه ګورم تصور کې ځان له وینمه ګورم تصور کې ځان له او ښایسه خدای ګو عجیبه ښکاري مننه جي وینمه ګورم تصور کې ځان له ښایسه خدای ګو عجیبه ښکاري دا دې منم چې عرب ډېر ښکلی دی دا دې منم چې عرب ډېر ښکلی دی پکې ښایسته د یار روزه ښکاري مننه جي دا دې منم چې عرب ډېر ښکلی دی دا دې منم چې عرب ډېر ښکلی دی پکې ښایسته د یار روزه ښکاري کله چې کومه د جانان خیالونه کله چې کومه د جانان خیالونه بیا مې په ژوند کې ښه مزه ښکاري چې کله کومه د جانان خیالونه بیا مې په ژوند کې ښه مزه ښکاري د تورو شپو نه رنګینۍ اخلمه د تورو شپو نه رنګینۍ اخلمه ځکه د زړه ګل مې تازه ښکاري مننه جي د تورو شپو نه رنګینۍ اخلمه ځکه د زړه ګل مې تازه ښکاري باسده پوه شوم په رښتیا مینې باسده پوه شوم په رښتیا مینې ستا د وینا نه اندازه ښکاري ډېره مننه جي زبردست